پښتون یم درون پښتون درون پښتون یم درون پښتون درون پښتون یم درون پښتون درون پښتون یم درون پښتون. زه یم د وایس اف امریکا ډیوا همکار فاروق فراق. مدام درته د پیښور نه د پښتني سیمې د سیاست، ادب، تاریخ او کلتور په حواله باندې راپورونه برابروم. نن 21 فروری ده. 21 فروری ملګرو ملتونو د مورنو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. دا ورځ ولې د مورنو ژبو په نوم باندې نومول شوې ده؟ پس منظر دا و چې کله په تیرو وختونو کې پاکستان او بنگلادیش یو وجود و، یو هیواد و، نو په کال 1952 کې په ډاکا کې په هغه وخت ځینې طالب علمان راولاړ شوي او هغوی د خپلې مورنۍ ژبې بنګله په رسمي کچ د تسلیمولو دپاره احتجاج کړی. په دغه طالب علمانو باندې پولیس ګولۍ ورولې وې، هغې وجلي او بیا په کال 2001 کې ملګرو ملتونو دغه ورځ یعنې 21 فروری د مورنو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. نن چې دغه ورځ ده، په دې حواله درته د پوهانو نظرونه وړاندې کوم. نو راځئ چې واورو د پوهانو نظرونه. ولاړ یم د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د چیرمن ښاغلي ډاکټر عبدالواحد صاحب سره. هرکلی درته وایو. ستړی مه شئ. چیرمن صاحب، نن د مورنو ژبو عالمي ورځ لمانځل کیږي. مورنۍ ژبه د یو قام په پرمختګ کې څه اهمیت لري؟ چې دنیا کې موږ وګورو دا کم ترقي یافته ملکونه دي، دوی چې ترقي کړې ده نو په خپلې مورنۍ ژبه کې کړې ده. د خپلې مورنۍ ژبې نه ترقي کول په بله ژبه کې، دا خو ماته څه یوه عجوبه غوندې خبره ښکاري. پښتو ژبه چې ده نو دا د دې ډېر لوی ولس ژبه ده. که دا ژبه روکه شوه نو دا قام روک شو. حاجي اوس موږ دا ګورو چېرې موږ باندې بعضې خلک دا وایي چېرې دې کې میډیکل به څنګه کېږي، دې کې به انجینیرنګ څنګه کېږي. نو موږ ورته دا په مثال کې ورکوو چې تاسو ورشئ د دې مزي نه اخوا ورشئ، تاسو وګورئ هلته چې کوم دی نو میډیکل هم په پښتو کې دی، هلته کې چې کوم دی انجینیرنګ هم په پښتو کې دی. نو داسې یو کام نشته چې هغه دې په پردۍ ژبه کې ترقي وکړي. نو د مورنۍ ژبې چې کوم دی نو د هغې ډېر زیات لوی اهمیت دی. که زه یو مثال ورکړم، ستاسو لږ ټایم به لګي په دې دغه باندې. یو مثال ورکوم چې موږ ماشومان یو نو موږ ته به په دې سکول کې یو جغرافیه خوله، هغې کې به موږ ته وي چې جسکې چاروں طرف پانی ہو اور بیچ میں خشکی ہو اسے جزیرہ نما کہتے ہیں. دا به په اردو کې موږ ته ویله کېده. موږ به جي دا یاد ساتله. موږ ته دا پته نه وه چې داسې خوس که په اسانه ژبه کې موږ ته ویلې وې چې داسې ګیر چاپېری چې اوبه وي نو په منځ کې هغه ټاپو دی. حاجي نو دې باندې موږ وایو چې زمونږ ماشومان چې کوم دي نو هغوی په یو مخمسه کې مبتلا شوي دي چې یوه ژبه ورته چې کوم دی نو په کور کې پښتو وایي، مورنۍ ژبه د هغه ده. په بیا چې سکول ته راشي نو اردو شي او انګریزي شي ورته. نو زمونږ ماشوم چې کوم دی نو د هغه کوم صلاحیتونه دي نو زما خیال دی هغې ته زنګ ولګي. او کتونکو، دا اوس د پېښور پوهنتون د جرنالیزم په څانګه کې ناست یم. راسره ناست دی د جرنالیزم د څانګې استاد ښاغلی بغزمان یوسفزی صاحب. دوی سره به خبرې کوو. بغزمان صاحب، نن د مورنو ژبو عالمي ورځ لمانځل کیږي. څه ګڼئ چې په مورنۍ ژبه کې د زده کړې اهمیت څونه دی؟ په دنیا کې چې کومو قومونو هم ترقي کړې ده یا د ترقۍ مزل ته رسېدلي دي، هغوی کوم پرمختګ کړی دی، د هغې بنیادي وجه دا ده چې په هغه قومونو کې، په هغه ملکونو کې ماشومانو ته چې کوم بنیادي تعلیم دی هغه د هغوی په مورنو ژبو کې ورکول کېږي. نو نن د مورنۍ ژبو عالمي ورځ ده. په نړیوال کچ باندې په دې باندې خبرې اترې کېږي. موږ هم خپله هڅه کوو او هغه دغه ده چې موږ دغه اواز پورته کړو، دغه خبره وکړو چې زموږ په تعلیمي ادارو کې د هم لکه د نورو ملکونو په شان، د نورو مخ په ترقۍ ورانو ملکونو په شان زموږ بنیادي تعلیم چې کوم دی هغه په مورنو ژبو کې ورکول شروع شي. چې څونه علوم دي هغه په پښتو ژبه کې سټوډنټان ترلاسه کولی شي؟
ډیر مهم تاسو تاسو کو بالکل کې دې شي ځکه چې اول به مونږ خپل ژبه په نورو قومونو باندې او په نورو ژبه ویونکو باندې منو او د هغې دپاره دا ده چې زه به حیثیت پښتون او تاسو به حیثیت پښتون اول خپله ژبه ووایي بیا یې ولولي او بیا یې ولیکي یعنې لیک لوست چې په خپله ژبه کې راشي د هغې دپاره دا مونږ کولی شو چې کم تعلیمونه یا کم تحقیقات یا کم ریسرچز چې په نورو ژبو کې شوي دي هغه باید مونږ هغې وژباړو په خپلو ژبو کې وژباړو او خپلو ملګرو ته سټوډنټانو ته محصلینو ته چې کشران دي هغوی ته په خپله ژبه کې وښایو. او اوس هم په جرنالیزم ډپارټمنټ کې را سره د دې ډپارټمنټ یوه طالب علمه نازش ناستې ده دوی نه به د پښتو په حواله باندې څه پوښتنې کوو. نن د مورنو ژبو عالمي ورځ ده تاسو خو پښتو وایئ پښتو کتابونو سره مینه لرئ چېرته م لوستي دي؟ او جی بالکل خوشحال خټک صاحب والا کتابونه مشاعرې والا لږ کتلي او د باچا خان صاحب دا ټول پښتونون چې زمونږ کم دي د هغې لږ لږ څه کتابونه یا څه لږ د هغې لیکل ما ویلي دي چې ما ته هم دومره پښتو زه زم زده کم چې دومره ځان اوچتولی شم چې او زه یو پښتنی یم او یو پښتني ماحول کې اوسېدلی یم. او نازش کله چې تاسو دغه 14 پورې سبق حاصلولو د ځای ته راتلی نو تاسو ته په سکول کالج کې پښتو ښودل کېدله؟ همدغه خو زمونږ یو غټه مجبوري ویلی شو که نه محرومي ویلی شو چې زمونږ سکولونو کې دومره خاص پښتو ته توجه نه وه ورکلی شوې نو ځکه اوس مونږ ته پښتو لیکلو کې ډېر ګرانې توب محسوس کیږي چې څنګه مونږ انګلیش ویلی شو یا اردو لیکلی شو هغه شان مونږ اوس پښتو نه شو لیکلی.